عذابونه درک. الله سبحانه وتعالى فرمای چې ما د شعیب علیه السلام پر قوم عذاب راوستی، فاخذتهم الرجفه، پر دې باندې زلزله رااله، فاصبحوا في دارهم جاثمین، دوی په خپلو ښارو کې په خپلو کورو کې پړ مخې مړه پراته وه. الله سبحانه وتعالى د شعیب علیه السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت شعیب علیه السلام قصه کوو چې الله سبحانه وتعالى په سورة الاعراف کې بیان کړې ده. حضرت شعیب علیه السلام الله سبحانه وتعالى د مدین په ښار کې د مدین په علاقه کې پیغمبر او رسول مبعوثه کوي. حضرت شعیب علیه السلام الله سبحانه وتعالى د مدین و انسانانو ته ورواستوي. مدین په حقیقت کې د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی و. د ابراهیم علیه السلام 15 زامن و، په هغه 15 کې 2 پیغمبران او نبیان و چې یو اسماعیل علیه السلام او بل اسحاق علیه السلام. د دې علاوه د ابراهیم علیه السلام 3 نور بچان و چې په هغو کې یو مدین نومیدی، دوهم مداین نومیدی او دریم قیدار نومیدی. دغه د مدین د ښار انسانان په حقیقت کې د مدین اولاده و او د مدین په نامه باندې د دې ښار او قوم آباد شو. الله سبحانه وتعالى د مدین په ښار کې حضرت شعیب علیه السلام د اهل مدین څخه نبی او پیغمبر مبعوثه کوي، او دغه مدین ښار دا یو ډیر آباد او ډیر مرکزی ښار و. په دې کې ډیر غټ کاروبار روان و. دا یو منډۍ وه، کاروباري منډۍ وه. دلته به خلکو مالونه راوړل، بیا به یې خرڅول. او پر دغه ښار باندې د مدین پر ښار باندې 4 طرفه ځنګلونه راګرځېدلي وه. الله سبحانه وتعالى د قرآن په یو بل مقام کې د مدین د ښار خلق اصحاب الایکه هم بللي دي، ځنګله والا. دا په دې خاطر چې د دې ښار د ځنګلو په منځ کې و. الله سبحانه وتعالى د مدین و خلکو ته حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر او رسول ورواستوي. حضرت شعیب علیه السلام 2 صفتونه درلودل. یو صفت د حضرت شعیب علیه السلام دا و چې هغه فصیح اللسان و، هغه ډیر ښایسته بیان کوي. ځکه و حضرت شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیاء وایي، د پیغمبرانو خطیب. او د حضرت شعیب علیه السلام دوهم صفت دا و چې هغه ډیر ښایسته لمونځ کوي، او د هغه لمونځ په ډیره خشوع او خضوع باندې و، او ډیر په قراره او آرامه باندې به خپل لمونځ ادا کوي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې یو ځای فرمایي چې د شعیب علیه السلام قوم و شعیب ته وویل چې ای شعیب، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. ای شعیب، دغه ستا لمونځ تاته وایي چې موږ د دغه بتانو عبادت پرېږدو. الله سبحانه وتعالى حضرت شعیب علیه السلام د مدین و خلکو ته نبی او رسول راواستوي. د مدین خلق الله سبحانه وتعالى ډیر آباد کړي و. الله سبحانه وتعالى هر نعمت ورکړی و، خو دوی د الله سبحانه وتعالى نافرمانی شروع کړه. دوی د الله سبحانه وتعالى حق هم ضایع کاوه، او دوی د بندگانو حقوق هم ضایع کول. دوی کفر او شرک هم شروع کړي. د دې علاوه په ناب او تول کې کمی کاوه. چاته چې به یې شی ورکاوه هغه به یې کم ورکاوه، او د چا څخه چې به یې شی اخیستی هغه به یې پوره اخیستی. د ناب او تول دپاره هر یوه 2 پیمانې جوړې کړې وې. چاته چې به یې شی ورکاوه په کمه پیمانه به یې ورکاوه، او د چا څخه چې به یې سامان او مال رانیوي په پوره پیمانه او په غټه پیمانه به یې رانیوي. الله سبحانه وتعالى د دې د دغه بدو اعمالو او د دې د دغه بدو افعالو څخه ناراضه سو. او الله سبحانه وتعالى دې ته شعیب علیه السلام پیغمبر راواستوي. او د دې علاوه د شعیب علیه السلام د قوم انسانانو داکې وهلې
دا لوی لارې به یې نیولې وې، پر هغه لارو به دوی ناست وله او خلک به یې شکوله، د خلکو څخه به یې مالونه په زوره اخیسته. په ځنګلو کې به ناست وه، پر لویو لارو باندې به ناست وه، د خلکو مخ به یې نیولی و، د خلکو څخه به یې مالونه په غلا او په ډاکه اخیستل. الله سبحانه وتعالی فرمایي وإلى مدین اخاهم شعیبا، ما و مدین ته د دوی ورور حضرت شعیب علیه السلام ورواستوئ، چې د دوی د قوم څه و، د دوی د نسل څه و، د دوی د شاد یو انسان و. د ټولو پیغمبرانو اول سبق او د ټولو پیغمبرانو اول دعوت دا و، لکه شعیب علیه السلام چې اوله خبره خپل قوم ته وکړه، همدغه خبره همدغه سبق د ټولو پیغمبرانو اول سبق و چې خپل قوم ته به یې وایه. هغه کم سبق و؟ هغه دا سبق و چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل یا قوم اعبدوا الله، ای زما د قوم انسانانو تاسې د یوه الله عبادت شروع کړئ. دغه د یوه الله عبادت، دغه د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت سبق، دا د ټولو پیغمبرانو مشترک سبق و، او دا د ټولو پیغمبرانو اول سبق و، او دا د ټولو پیغمبرانو اول دعوت و چې خپل قوم ته به اول دا خبره کول چې اعبدوا الله، ای زما د قوم انسانانو تاسې د یوه الله عبادت شروع کړئ. حضرت شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته دا دعوت ورکړي او اول یې دا سبق ورته ووایه چې یا قوم اعبدوا الله، ای زما د قوم انسانانو تاسې د یوه الله عبادت شروع کړئ، ما لکم من اله غیره، تاسې د الله سبحانه وتعالی ما سوا بل څوک د عبادت دپاره نه لرئ، ستاسې لپاره د الله ما سوا بل څوک معبود نسته. قد جاءتكم بینة من ربکم، بلا شکه ما تاسې ته د الله سبحانه وتعالی د طرفه څخه یو ښکاره معجزه راوړې ده. مفسرینو په عامو تفسیرو کې د حضرت شعیب علیه السلام معجزه نه ده لیکل شوې، خو په یو کتاب کې چې یو حنفي عالم لیکلی دی، د هغه نوم محمد بن احمد بن ایاس الحنفي دی، هغه یو کتاب لیکلی دی د بدائع الظهور فی وقائع الدهور په نامه باندې یو کتاب دی. په دغه کتاب کې د حضرت شعیب علیه السلام دغه معجزه ذکر کړې ده چې کله حضرت شعیب علیه السلام د خپل قوم انسانانو ته د ایمان دعوت ورکړي، د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت دعوت یې ورکړي چې تاسې د یوه الله عبادت وکړئ، تاسې د دغه بوتانو عبادت مه کوئ، تاسې د الله سبحانه وتعالی سره شریکان مه نیسئ، تاسې دغه ډبرې په خدایي مه نیسئ، دا د عبادت لایق نه دي. نو د قوم انسانانو انکار وکړي. بیا د قوم انسانانو د حضرت شعیب علیه السلام څخه معجزه وغوښتل، او حضرت شعیب علیه السلام ته یې وویل چې ای شعیبه، که چیرې ته رښتیا د الله پیغمبر یې، ته د الله رسول یې، نو زموږ دغه بوتان به موږ ته ووایي چې ته رښتیا هم د الله پیغمبر یې. که دغه زموږ بوتانو دغه ډبرو زموږ سره خبرې شروع کړې او ستا د صداقت گواهي یې ورکړه، ستا د رښتیاوالي شاهدي یې ادا کړه، نو بیا بېله شکه ته د الله پیغمبر یې. حضرت شعیب علیه السلام د دې د بوتانو څخه پوښتنه وکړه او بوتانو ته یې وویل چې ای بوتانو، ای ډبرو، من ربکم ومن انا، ای بوتانو ستاسې پروردګار څوک دی او زه څوک یم. د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې هغه ډبرو خبرې شروع کړې، او هغه ډبرو و حضرت شعیب علیه السلام ته وویل چې ربنا الله، زموږ پروردګار الله سبحانه وتعالی دی، ورب كل شيء وخالق كل شيء، هغه د ټولو شانو پروردګار دی او هغه د ټولو شانو پیدا کوونکی او خالق دی. وانت یا شعیب، او ای شعیب ته رسول الله ونبیه، ته د الله رسول یې او ته د الله پیغمبر یې. وایي کله چې دغه د شعیب علیه السلام د قوم بوتانو د شعیب علیه السلام د صداقت او د رسالت او د نبوت گواهی ادا کړه او د الله سبحانه وتعالی خدایي اعلان کړه، د دې وروسته د قوم ټول بوتان سرکل راواوښتل، ټول چپه سوه، یو هم ولاړ پاته نه سو.
وای په دغه وخت کې د شعیب علیه السلام د قوم د انسانانو سره ډیرو انسانانو ایمان راوړي. دا د حضرت شعیب علیه السلام معجزه وه. حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل چې ای زما د قوم انسانانو فاوفوا الکیل، تاسې پوره ورکوئ پیمانه، والمیزانه، او تاسې په تللو کې په ترازو کې خلکو ته پوره برخه ورکوئ، هغه شی پوره ورکوئ، په ناپ او تول کې کمی مه کوئ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او تاسې د خلکو په شانو کې کمی مه کوئ، هغو ته کم شان مه ورکوئ. تطفیف کمی د الله سبحانه وتعالی حرام کړی دی. یو مسلمان ته په ناپ او تول کې کم شی ورکول دا حرام دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې 5 ب5، 5 ګناهونه 5 عذابونه لري. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل کم انسانان چې عهد شکنی کوي، کم انسانان چې وعده شکنی کوي، کم انسانان چې وعده وکي پر کوي، نه الله سبحانه وتعالی دوی ته پر دغه ګناه باندې دا عذاب ورکوي چې الله سبحانه وتعالی د دې دشمن پر دوی مسلطه کوي او دشمن پر دوی غالبه کوي. او دوهمه ګناه پیغمبر علیه السلام وفرمایل کم انسانان چې د الله قانون ماتوي او د الله پر قانون باندې خپلې فیصلې نه کوي، د الله پر قانون باندې خپل احکام نه جاری کوي، الله سبحانه وتعالی پر دغه قوم باندې فقر، حاجت، مسکنت مسلطوي. او درېیمه ګناه پیغمبر علیه السلام وفرمایل په کم قوم کې چې بې حیایي، فحاشي او زنا عامه سي، الله سبحانه وتعالی پر هغه قوم باندې طاعون، وباوي، رنګارنګ عذابونه مسلطوي. الله سبحانه وتعالی په دې کې مرګونه زیاتوي. او څلورمه ګناه پیغمبر علیه السلام ذکر کړ چې کم انسانان، کم قومونه په ناپ او تول کې، په تول او ترازو کې کمی کوي، الله سبحانه وتعالی پر هغه قوم باندې کاختی راولي، الله سبحانه وتعالی پر هغه قوم باندې د وچکالۍ عذاب راولي، الله سبحانه وتعالی پر هغه قوم باندې مسکنت او فقر راولي. او پنځمه ګناه پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کم قوم او کم انسانان د الله پر زکات نه ادا کوي، الله سبحانه وتعالی پر هغه انسانانو باندې بارانونه دروي، پر هغو باندې بیا د الله د رحمت بارانونه نه کیږي. شعیب علیه السلام خپل د قوم انسانانو ته دغه وویل چې ای زما د قوم انسانانو، تاسې په ناپ او تول کې کمی مه کوئ، تاسې پوره ترازو، تاسې خلکو ته پیمانه پوره ورکوئ، تاسې خلکو ته په ترازو کې د هغو شان پوره ورکوئ، د هغو په شانو کې کمی مه کوئ. ناپ او تول او تطفیف او کمی دا په ټولو شانو کې راځي. هر چاته باید مسلمان پوره حقوق ورکړي. کمی یوازې دې ته نه وایي چې ته په ناپ او تول کې کمی کوې. که د یو چا پر تا باندې حق وي، ته د هغه حق پوره نه ور ادا کوې، دا هم تا تطفیف وکړي، تا کمی وکړي. د عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې راځي، وایي یو سړي لمونځ کاوه، چابک چابک یې لمونځ کاوه، رکوع سجده یې سمه نه کول. کله چې هغه د لمانځه څخه فارغه سو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ای سړیه قد طففت، بې له شکه تا کمی وکړي، تا د الله پوره حق چې لمونځ و هغه دې په صحیح طریقه ادا نه کوي، په هغه کې دې کمی وکړي. نو کمی کول، تطفیف کول دا حرام دی. د یو چا په مال کې، د یو چا په عزت کې، د یو چا په عرض کې کمی کول دا حرام دی. ځکه پیغمبر علیه السلام په حجة الوداع کې و ټولو انسانانو ته وویل چې ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، ای انسانانو ستاسې مالونه او ستاسې وینې یو پر بل باندې حرام دي. که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، لکه د دغه ورځې حرمت، د دغه میاشتې حرمت او د دغه شهر حرمت، دغه رقم ستاسې مالونه یو پر بل باندې حرام دي. یو انسان به د بل انسان و مال ته تاوان نه رسوي، یو انسان به د بل انسان و وینې ته و عزت ته و ابرو ته تاوان نه رسوي. نو حضرت شعیب علیه السلام خپل د قوم انسانانو ته وویل چې ای زما د قوم انسانانو، تاسې په ناپ او تول کې کمی مه کوئ، ولا تفسدو فی الارض، او تاسې په مځکه کې فساد مه خپروئ بعد اصلاحها،
د دې وروسته چې الله سبحانه وتعالی تاسو ته پیغمبر راواستوي، الله سبحانه وتعالی تاسو ته رسول راواستوي، د رسول د راوستلو او را رسېدو وروسته تاسو باید پر مځکه باندې فساد خپور نه کړئ. ذلکم خیر لکم، بلا شکه دغه کار ستاسو لپاره خیر دی ان کنتم مؤمنین، که چیرې تاسو ایمان لرئ. او بیا حضرت شعیب علیه السلام خپل د قوم انسانانو ته وویل ولا تقعدوا بكل صراط، او تاسو پر هر لار باندې خلکو ته مه کښېنئ، توعدون چې تاسو خلکو ته دمکۍ ورکوئ، د خلکو څه مالونه لوټوئ، د خلکو څه ایمانونه لوټوئ، وتصدون عن سبیل الله، او تاسو خلک د الله سبحانه وتعالی د لارې سره ګرځوئ، او تاسو خلک د الله سبحانه وتعالی د ایمان سره ګرځوئ. د شعیب علیه السلام د قوم انسانان به پر لارو باندې په ځنګلو کې ناست وه، نو کوم مسافر چې به راتلل د دوی په ملک کې به یې کاروبار کوئ، د دوی په ښار کې به یې مالونه رانیول یا به یې خرڅول، دوی به پر لارو ورته ناست وه، د هغو څخه به یې مالونه هم لوټ کړه، او هغو ته به یې دا وویل چې په ښار کې دننه یو سپینږوری دی، هغه ته د یوه الله د عبادت خبره کوي، تاسې د هغو خبره مه منئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې حضرت شعیب علیه السلام دوی ته وویل چې ولا تقعدوا بكل صراط، تاسې پر هر لار باندې مه کښېنئ، توعدون چې خلکو ته دمکیانې ورکوئ، وتصدون عن سبیل الله، او تاسې خلک د الله د لارې سره ګرځوئ، هغه خلک من آمن به چا چې پر الله باندې ایمان راوړی دی، تاسې هغه مؤمنان د ایمان سره ګرځوئ او هغو ته دمکۍ ورکوئ، وتبغونها عوجا، او تاسې په دین کې کجاني او کاږه ځایونه پیدا کوئ. ای د قوم شعیب انسانانو، ای زما د قوم انسانانو، واذکروا، تاسې هغه وخت در په یاد کړئ اذ کنتم قلیلا، کله چې تاسې لږ واست، ستاسې مالونه لږ وه، ستاسې افراد او ستاسې خلک لږ وه، فکثرکم، الله سبحانه وتعالی ستاسې خلق در زیات کړه، ستاسې کسان یې در زیات کړه، تاسې ته یې مالونه درکړه. وانظروا، او تاسې وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین، چې څنګه و انجام د هغه مفسدو انسانانو، د هغه مفسدو قومو څنګه انجام و. الله سبحانه وتعالی عادیان څنګه هلاک کړه، الله سبحانه وتعالی سمودیان څنګه هلاک کړه، الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام قوم څنګه هلاک کړي. وانظروا، تاسې وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین، څنګه و د مفسدو انسانانو انجام او د هغو پای. وان کان طائفة منکم، او ازما د قوم انسانانو که چیرې په تاسو کې یوه ډله ده، آمنو، هغو ایمان راوړی دی، بالذي، پر هغه خبرو باندې، ارسلت به، چې الله سبحانه وتعالی پر هغه خبرو زه راستولی یم، وطائفة لم یؤمنو، او یو بل ډلې یو بل جماعت ایمان نه دی راوړی، او تاسې دغه وایاست چې ګوره دغه مؤمنان دی ایمان یې راوړی دی او موږ کافران یو ایمان مو نه دی راوړی، نو څه خبره ده؟ موږ هم خپله زندګي کوو، خوندونه اخلو، مسلمانان او مؤمنان هم خپله زندګي کوي، خوندونه اخلي، زموږ او د دوی څه فرق دی؟ شعیب علیه السلام دوی ته وویل چې فاصبروا، تاسې صبر وکړئ، حتی یحکم الله بیننا، تر څو چې الله سبحانه وتعالی زموږ او تاسې په منځ کې فیصله وکړي، او الله سبحانه وتعالی پر تاسې عذاب راولي، وهو خیر الحاکمین، بلا شک الله سبحانه وتعالی یو ښه فیصله کوونکی دی. که تاسې دغه وایاست چې زموږ او د مؤمنانو هیڅ فرق نشته، موږ هم خپل خوندونه اخلو، دی هم خپل خوندونه اخلي، موږ هم خپله زندګي په آرامه کوو او مؤمنان هم خپله زندګي په آرامه کوي، پر موږ باندې عذاب ولې نه راځي؟ نو ای د قوم انسانانو، تاسې صبر وکئ، هغه وخت ته انتظار وکئ چې الله سبحانه وتعالی به پر تاسې عذاب راولي، او الله سبحانه وتعالی به زموږ او ستاسې په منځ کې فیصله وکړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه، د شعیب علیه السلام د قوم هغه کبرجنو، هغه متکبرو خلکو وویل و حضرت شعیب علیه السلام ته چې ای شعیب لنخرجنک، یا شعیب موږ به خامخا تا د دې ښاره څخه وباسو، والذین آمنوا معک، او هغه کسان چې ستا سره ایمان راوړي دي هغه به موږ د دې ښاره څخه وباسو.
لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا. ای شعیب موږ به تا او مؤمنان د دې ښار او د دې کلي څخه وباسو، یا به تاسې زموږ د ښاره څخه وځئ، او لتعودن فی ملتنا، یا به تاسې واپس زموږ و دین ته راوړئ، کفر ته به راوړئ. شعیب علیه الصلاة والسلام او مؤمنانو و دغه متکبرو خلکو ته وویل اولو کنا کارهین، که موږ دغه کفر او شرک نه خوښوو تاسې موږ په زوره و دغه دین ته در اړوئ. قد افترینا علی الله کذبا، که چیرې موږ داستی دین ته در واوړو نو په دغه وخت کې به موږ پر الله سبحانه وتعالی باندې العیاذ بالله درواغ تړلي. ان عدنا فی ملتکم، که چیرې موږ ته دین ته در وګرځېږو، واپس درسو ایمان او اسلام پرېږدو، کفر او شرک شروع کو، نو په دغه وخت کې به موږ د الله سبحانه وتعالی پر ذات باندې درواغ تړلي او موږ به پر الله سبحانه وتعالی افترا کړي. بعد اذ نجانا الله منها، ورسته در هغه چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د دغه کفر او شرک څخه نجات راکړي. وما یکون لنا، او زموږ لپاره نه ده پکار ان نعود فیها چې موږ واپس و دغه کفر او شرک ته در واوړو، الا ان یشاء الله، مگر که د الله خوښ ول. الله سبحانه وتعالی زموږ په ازل کې کفر لیکلی و، بیا خو زموږ په اختیار نه ده. ربنا وسع ربنا كل شيء، زموږ پروردگار د هغه علم و هر څه ته پراخ دی. وسع ربنا كل شيء علما، زموږ د پروردگار علم و هر څه ته رسېدلی دی. علی الله توکلنا، پر هغه الله باندې زموږ توکل دی. ربنا چې هغه زموږ پروردگار دی. بیا حضرت شعیب علیه السلام دعا وکړه، کله چې د قوم د انسانانو کفر خپل اوج ته ورسېدی، نو حضرت شعیب علیه السلام دعا وکړه او پروردگار ته یې وویل ربنا افتح بیننا و بین قومنا، ای پروردگاره ته زموږ او زموږ د قوم په منځ کې فیصله وکړه بالحق، په حق سره، وانت خیر الفاتحین، او ای پروردگاره ته ښه فیصله کوونکی. الله سبحانه وتعالى فرمای وقال الملأ الذين كفروا من قومه، د شعیب علیه السلام د قوم مشرانو و د خپلو کافرانو ته وویل لئن اتبعتم شعیبا، که چیرې تاسې د شعیب تابعداري وکړه، انکم اذا لخاسرون، بیا به تاسې په تاوان کې یاست، ستاسې به خیر نه وي، موږ به تاسې ته دردناک عذابونه درکړو. الله سبحانه وتعالى فرمای چې ما د شعیب علیه السلام پر قوم عذاب راوستی، فاخذتهم الرجفه، پر دې باندې زلزله رااله، فاصبحوا في دارهم جاثمين، دوی په خپلو ښارو کې په خپلو کورو کې پړ مخې مړه پراته وه. الله سبحانه وتعالی د شعیب علیه السلام پر قوم دا عذاب راوستی چې الله سبحانه وتعالی پر دې باندې ګرمي مسلطه کړه او ډیره سخته ګرمي پر دې مسلطه سوه. دوی د هغه ګرمي د ختمېدو دپاره و خپلو زیرخانو او تیخانو ته ننوتل چې هلته دا ګرمي پر دوی کمه سي. هلته الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې ګرمي نوره زیاته کړه. دوی د هغه خپلو کورو سره راووتل او ځنګله ته ولاړه. الله سبحانه وتعالی په ځنګله کې پر دوی باندې یو وریځ راواستول چې در هغه وریځې لاندې ډېره یخه هوا چلېدل. د قوم ټول انسانان در هغه وریځې لاندې سره راجمع سول، ټول و هغه وریځې ته ورله، در هغه وریځې لاندې کښېنستل. بیا الله سبحانه وتعالی چې کله دوی ټول در هغه وریځې لاندې سره جمع سول، الله سبحانه وتعالی د حضرت جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې پر دوی باندې یوه چیغه وکړه او د دې چیغې وروسته پر دوی باندې دا ټوله مځکه زلزله سوه، زلزله پر راله او د هغه وروسته د دغه وریځې څخه پر دوی باندې د اور باران وسو او دوی ټول در دغه وریځې لاندې مړه پراته وه او ټول وسوځېدل، ایرې سوه. الله سبحانه وتعالی فرمای الذين كذبوا شعيبا، هغه کسانو چې د شعیب علیه السلام تکذیب یې وکړي، د شعیب علیه السلام خبره یې د هغه پیغام یې درواغ وبلی، کأن لم یغنوا فیها، هغه ما داسې هیلا کړه لکه چې دوی بالکل په دا ښار کې آباد سوي نه وي. د دوی هغه ودان ښار، هغه د دوی ودان ملک داسې خراب سو لکه دلته چې یو وخت څوک اوسېدلی نه وي. الذين كذبوا شعيبا، هغه کسانو چې د شعیب علیه السلام پیغام د هغه رسالت درواغ وبلی، کانو هم الخاسرین، دوی تاوانیان انسانان وه، دوی خپل ځانونه په تاوان کې واچول.
کله چې الله سبحانه وتعالی دوی هلاک کړه فتولى عنهم حضرت شعیب علیه السلام د دې څخه مخ واړوي وقال یا قومي او دې ته یې وویل چې ای زما د قوم انسانانو لقد ابلغتکم رسالات ربي بلا شک ما د خپل پروردگار پیغامونه تاسو ته در ورسول ونصحت لكم او ما تاسو ته نصیحت وکړي ما تاسو سره خیرخواهي درلوده فكيف آسى على قوم كافرين زه څنګه غم وکم پر هغه قوم باندې چې هغه کافران و او زما خیرخواهي نه قبلول. دا و د حضرت شعیب علیه السلام د قوم قصه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف کی بیان کړی و. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.